پکتیکا ولایت کې یوه متهم ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د بلخ محاکمو په 2 اونیو کې 585 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 376 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سترې محکمې محترم رئیس او قاضي القضات لغمان ولایت ته سفر وکړ. د سمنګان ولایت اړوند محاکمو د 1402 هجري شمسي کال په وروستیو 6 میاشتو کې 1424 بېلابېلو قضیو ته رسېدنه کړې او 1112 وثیقې هم اجرا کړي دي. د جوزجان ولایت اړوند محاکمو د 1402 هجري شمسي کال په وروستیو 6 میاشتو کې 1901 بېلابېلو قضیو ته رسېدنه کړې او 2124 وثیقې اجرا کړي دي. د پروان ولایت اړوند محاکمو د 1402 هجري شمسي کال په وروستیو 6 میاشتو کې 1809 بېلابېلو قضیو ته رسېدنه کړې او 1888 وثیقې اجرا کړي دي. د کابل ابتدایي محکمې اړوند 4 ځنونو په 2 اونیو کې 415 دوسیو ته رسېدنه کړې ده. پکتیا ولایت کې دریو متهمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د میدان وردګ ولایت د دایمیرداد ولسوالۍ د ابتدایي محکمې په هڅو د قتل موضوع حل شوه. د سترې محکمې محترم رئیس او قاضي القضات ننګرهار ولایت ته سفر وکړ. د بامیان ولایت اړوند محاکمو د 1402 هجري شمسي کال په وروستیو 6 میاشتو کې 1000 بېلابېلو قضیو ته رسېدنه کړې او 1490 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کونړ ولایت اړوند محاکمو د 1402 هجري شمسي کال په وروستیو 6 میاشتو کې 1314 بېلابېلو قضیو ته رسېدنه کړې او 1626 وثیقې هم اجرا کړي دي. د فراه ولایت اړوند محاکمو د 1402 هجري شمسي کال په وروستیو 6 میاشتو کې 1922 بېلابېلو قضیو ته رسېدنه کړې او 3212 وثیقې اجرا کړي دي. په جوزجان ولایت کې پر 2 متهمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د بامیان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 92 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 12 وثیقې هم اجرا کړي دي.